تجارت او صنعت د عبادت یوه برخه ده. تاسې به یې هم د عبادت په نیت باندې د خپل صنعت او د خپل تجارت ته وده ورکوئ. د وروستۍ خبرې په عنوان باندې د کابل په سطحه ټولو صنعتکارانو او ټولو ملي تاجرانو ته انشاءالله د موږ دا خواست ده چې دوی دې د خپلو تولیداتو په کیفیت کې ډیر ترکیز وکړي، کوشش دې وکړي چې با کیفیته تولیدات ولرو. زه انشاءالله په دې باندې مطمئن یم چې د وخت په تېرېدو سره به دولتي ادارې او نور تجاران او عام دکانداران به بیا له خارجي تولیداتو نه به استفاده نه کوي. که د موږ کیفیت داسې کیفیت وي چې هغه بیا خود به خوده خلک مشتریان دې ته راجذب کړي چې بیا به له خارج نه دوی خریداري نه کوي. او بل د امنیت په برخه کې الحمدلله موږ د کابل په ولایت کې د هماهنګۍ په نوم باندې یوه کمیټه لرو. 24 ساعته د کابل د ښار او د کابل د ولسوالیو حالات امنیتي څاري. هیڅ امنیتي ارګان نشي کولی تر څو چې د موږ د هماهنګۍ له کمیټې سره رابطه نه یې کړي یو چیرته امنیتي عملیات نشي ترسره کولی. نو د امنیت په برخه کې زه ټولو صنعتکارانو تجارانو ته ډاډ او اطمینان ورکوم چې انشاءالله د اسلامي امارت ټول مسؤلین د تاسې په خدمت کې دي او بیا خاصتا د کابل ولایت اداره د امنیت په برخه کې د تاسې په خدمت کې ده. الله جل جلاله مو د صنعت و د تجارت په وړاندې نور ترقی هم نصیب که. هر کسی که سرمایه گذاری میکنه در افغانستان و خصوصا در بخش صنعت به فضل خداوند است. اکثر دوستا با بزرگای امارت همیشه دید و وادید دارند. در سفری که من خودم با شیخ صاحب محترم داشتم چند الفاظی که برای ما هدایت کرد براتان میگم و خودتان همراه شیخ صاحب وقتی که وادید داشتین همه ایتان به نام مجاهدین اقتصادی افغانستان خطاب کرد. همه دوستایی که حضور دارند سکتور خصوصی مجاهدین اقتصادی افغانستان هستند الحمدلله. و افغانستان به دست اینمی آباد میشه. هیچ توقع قسم به خدا نه از شرق داریم و نه از غرب داریم. این نظر امارت است، نظر بزرگای امارت است و نظر شیخ صاحب است. افغانستان باید آباد کنیم به هر حالتی که میشه. به زورم سرتون آباد میکنیم، به خوشی هم آباد میکنیم، به هر حالتی که باشه ان شاء الله آباد میکنیم با امید خدا. و این ان شاء الله تعهد ماست. همه دوستا میفهمند، همه مسئولین برند پایه امارت، هر کسی را که شما بخواین، اگر وزیر دفاع است، اگر داخل است، میتونید از ظرف روزهای بسیار کم، امون روز اگر نتونستید به فردش خامخواه شما یک ملاقات میکنین. هر مشکلی که داشته باشین در توان امارت باشه، خدا زر شاید ما لحظه ای را فراموش نمیکنیم که یک لحظه بگوییم که به این مشکل است، به این مشکل ما رسیدگی نمیکنیم. تغافل کنیم، مسئول تلفن خود باشیم، مصروف تلفن خود باشیم، مصروف کامپیوتر خود باشیم. همه ایش اعلام میکنیم، میگم نه اولین کاری که ما باید بکنیم مسئله حل مشکل سکتور خصوصی ما از ملت ما. سکتور خصوصی که مسائلش حل شد الحمدلله، ملت مسائلش حل میشه با امید خدا.